السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. غواړم چې د حدیثو کې د تصویر او جسم ترمنځ پر اړیکو باندې بحث سره وکړو. دې کې موږ تاسو کولای شو د اس او اس زبر ترمنځ اړیکه وڅېړو. اوس راځو اس ته قیمتونه ورکو، د زبر قیمتونه په لاس راوړو او همدارنګه د دوی ترمنځ اړیکه څېړو. ګران محصلینو، اوس راځو اس ته قیمتونه ورکو، د زبر قیمتونه په لاس راوړو. که اس ته منفي لای تنهایي قیمت ورکو نو تاسو وینئ چې د اس پر ځای باندې منفي لای تنهایي وضع کو، عادت پر لای تنهایي باندې صفر کیږي، نو صفر مثبت یو پر اس زبر مساوي کیږي د یو پر اف سره. که رابطه وسط او طرف کو نو اس زبر مساوي کیږي د اف سره. نو دلته موږ او تاسو د منفي لای تنهایي لپاره د اس زبر قیمت په لاس راوړي چې مثبت اف کیږي. شنو اوس راځو د اس ته منفي لای تنهایي قیمت ورکړی دی، اوس او د اس زبر لپاره مثبت اف قیمت په لاس راغلی دی. اوس راځو اس ته که منفي 2 اف قیمت ورکو، د اس زبر لپاره قیمت په لاس راوړو، یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف. دلته علامه منفي ده، منفي په منفي کې چې ضرب کړو نو مثبت کیږي، مثبت یو پر 2 اف. نو یو پر اس زبر به مساوي سي، مشترک مخرج 2 اف پورته نیسو، 2 اف پر اف باندې 2 دواره څیږي، 2 په یو کې دا 2 مثبت 2 اف پر 2 اف باندې یو دا یو مساوي کیږي 3 تقسیم پر 2 اف. کچيري دواړه طرفونه چفا کو یا سرچپا کو نو د زبر لپاره قیمت په لاس راځي چې مساوي کیږي 2 تقسیم پر 3 اف. نو د منفي 2 اف لپاره چې زبر ته اس ته قیمت ورکړو، د زبر لپاره 2 پر 3 اف قیمت په لاس راغلی. په همدې ډول باندې کچيري منفي اف قیمت ورکو اس ته نو یو پر اس زبر دا مساوي کیږي یو پر اف، منفي په منفي کې بیا مثبت کیږي یو پر اف. د اس پر ځای هم د اف قیمت وضع کوي، علامه مثبت ته یو پر اس زبر به مساوي سي، اف په مشترک مخرج ورته ونیسو نو یو مثبت یو کیږي او مساوي کیږي 2 تقسیم پر اف. په همدې ډول باندې اس زبر مساوي کیږي اف تقسیم پر 2 باندې. نو د منفي اف لپاره به د اس زبر قیمت په لاس راسي چې اف تقسیم پر 2. په همدې ډول باندې کچيري اف ته صفر اس ته وبخشي صفر قیمت ورکو نو د زبر لپاره چې قیمت په لاس راوړو، یو پر اس زبر به مساوي سي یو پر اف منفي یو پر صفر چې مساوي کیږي. کچیر راسو عادت پر صفر باندې لای تنهایي کیږي نو دلته یو پر اس زبر دا مساوي کیږي یو پر اف منفي لای تنهایي. کدی ته مخرج ورکو، مشترک مخرج اف ورته ونیسو نو یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف او منفي لای تنهایي پر یو، مشترک مخرج اف ورته نیسو، اف پر اف باندې یو په اف کې دا اف منفي اف پر یو باندې اف په لای تنهایي کې دا اف ضرب ده لای تنهایي. اوس کچیر راز په لای تنهایي کې اف ضرب کو، بیا اف ځین منفي کو، پر اف باندې تقسیم کو، دا ټول لای تنهایي کېږي. یعنی د لای تنهایي سره کې عادت جمع کو، ضرب کو، تقسیم کو، هیڅ تغییر په لای تنهایي کې نه راځي. نو یو پر اس زبر به مساوي سي د لای تنهایي سره. که رابطه وسط او طرف کو نو نتیجه دا کېږي چې اس زبر ضرب د لای تنهایي دا مساوي کیږي په یو سره. د مساوات دواړو طرفونو پر لای تنهایي باندې تقسیم کو نو لای تنهایي به د لای تنهایي سره خلاصي. د زبر لپاره به قیمت په لاس راسي چې زبر به مساوي سي یو پر لای تنهایي دا به صفر سي. نو د صفر لپاره به د زبر قیمت هم صفر سي. کچيري اس ته مثبت اف قیمت ورکړو، راځو د زبر لپاره قیمت په لاس راوړو، یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر اف. یعنی د اس پر ځای باندې مو اف قیمت وضع کوي. راځو یو پر اس زبر به مساوي سي
اف مشترک مخرج ورته نیسو اف پر اف باندې یو دا یو منفي یو مساوي کیږي 0 تقسیم پر اف مساوي کیږي ته دواړي سرچپه کو نو زبر به مساوي سي اف تقسیم پر 0 باندې عدد پر 0 باندې لای تنای کیږي نو دلته به د زبر لپاره قیمت پلاس راشي چې لای تنای یو قیمت ولا ورکو 2 اف قیمت پورته ورکو کچيري اس 2 اف سي مثبت 2 اف سي نو د زبر لپاره به قیمت پلاس راوړو راځو په دغه معادله کې قیمتونه وضع کوو چې پر زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر 2 اف یو پر زبر مساوي کیږي مشترک مخرج 2 اف ورته نیسو 2 اف پر اف باندې دا 2 منفي 2 اف پر اف باندې یو دا یو پر اس زبر مساوي کیږي یو تقسیم پر 2 اف باندې که د زبر قیمت یعنی سرچپه کو نو زبر به مساوي سي په 2 اف سره نو د 2 اف لپاره به مثبت 2 اف قیمت په لاس راشي اوس راځو دغه جدول په مرسته باندې ګراف رسمو د ګراف د ترسیم لپاره راځو د x او y محورونه په نظر کې نیسو دا د x او y محورونه چې دا فرض کو چې دا د s محور دی د جسم او دا هم د زبر یا د تصویر محور دی اوس راځو کچيري معادلې ته راسو یعنی دغه معادلې څخه د زبر قیمت په لاس راوړو نو یو پر s مثبت یو پر s زبر دا مساوي کیږي دا یو پر f سره د زبر د قیمت په لاس راوړلو لپاره یو پر اس مساوات اخوا تاړو نو یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر اس مشترک مخرج ورته نیسو نتیجه دا کیږي چې اف ضرب د اس په مشترک مخرج ورته ونیسو اف اس پر اف تقسیم کو اف سره اختصاري اس پاتې کیږي اس منفي او اف اس چې پر اس باندې تقسیم کو اس او اس سره اختصاري ژ پاتې کیږي کچيري دواړه طرفونه سرچپه کو نو اس زبر به مساوي سي اف ضرب د اس تقسیم پر اس منفي اف باندې چې دا معادله د دې معادلې په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې ګراف یې رسم کړو خو مخکې له دې څخه چې ګراف رسم کړو باید د معادلې لپاره مجانبونه په لاس راوړو مجانبونو د پیدا کولو لپاره یو موږ تاسو فوقي مجانب لرو بل عمودي مجانب لرو او بل هم مایل مجانب لرو کله چې د متحولونو درجه سره مساوي وي نو هلته مایل مجانب نسته یوازې افقي او عمودي مجانبونه ستا اوس که چیرې راسو دلته یو اس او اس زبر موږ تاسو لرو چې دا متحولونه دي او اف هم یو ثابت عدد دی که چیرې وګورو د عمودي مجانب د پیدا کولو لپاره موږ تاسو مخرج مساوي په 0 سره نیسو یعنی هغه عدد چې په هغه کې مخرج 0 کیږي هغه ته عمودي مجانب وایي نو راځو موږ تاسو مخرج چې s منفي f دی مساوي په 0 سره نیسو s مساوي کیږي په f سره یعنی دا موږ تاسو عمودي مجانب سو د افقي مجانب د پیدا کولو لپاره راځو د s ضریب د مخرج د اس پر ضریب باندې تقسیمو کدلته وګورو د اس ضریب اف دی او دلته د اس ضریب یو دی اف چې پر یو باندې را تقسیم کو نو بیرته اف کیږي یعنی او پوکي مجانب یې مساوي له چا سره دی له اف سره دی عمودي مجانب هم مساوي له اف سره دی خدا د اس پر محور باندې رسميږي او همدارنګه افقي مجانب چې د زبر پر محور باندې رسميږي هم مساوي له اف سره دی عمودي مجانب چې د اس پر محور باندې رسميږي د چا په اندازه باندې د په اندازه باندې رسمو دا عمودي مجانب سو او فوقي مجانب چې د زبر پر محور باندې رسميږي هم د اف په نقطه کې عمود خط رسمو چې دا افقي مجانب سو اوس راځو هغه نقطې چې موږ تاسو په لاس راوړې وې د هغوی نقطو په مرسته باندې ګراف رسمو کراسو
د منفي 2 اف لپاره 2 پر 3 اف کېږي، یعنی که چیرې مثلا جسم په منفي 2 اف کې پروت وي نو تصویر به یې په 2 پر 3 اف کې پروت وي. 2 پر 3 اف تقریبا 0.6 یا دغه نقطه کېږي، یعنی که تصویر که جسم په 2 اف کې پروت وي په منفي 2 اف کې نو جسم به پر 2 پر 3 اف کې قرار ولري. نو 2 اف دغه نقطه ده، داسې راځو د وای د محور سره عمود رسمو او داسې راځو د اکس د محور سره عمود رسمو، نو دا نقطه سوله. راځو که چیرې منفي اف سي نو د اف لپاره یا مثلا د تصویر لپاره اف پر 2 کې مات په لاس راځي. منفي اف که موږ تاسو وګورو دا منفي اف دی او همدارنګه اف پر 2 نو د اف نیمه کېږي چې دغه نقطه تقریبا اف تقسیم پر 2 نقطه به فرض کو په دې ډول باندې. او که چیرې مثلا منفي لای تنه کې جسم قرار ولري نو تصویر به په محراق کې قرار ولري، یعنی که چیرې مثلا جسم په منفي لای تنه کې قرار ولري نو تصویر به په محراق کې دلته قرار ولري. اوس دا چې مثلا موږ په منفي لای تنه کې جسم نسو شوالای نو تصویر هم مطلق په محراق کې نه واقع کېږي، یعنی محراق ته نږدې کېږي. هر څومره چې موږ لای تنه ته نږدې کېږو تصویر محراق ته نږدې کېږي. نو داسې یو ګراف رسمیږي چې دا هغه یعنی ګراف مجانبونه نه کته کوي، یوازې په لای تنه کې ورسره مماس کېږي. دا 0 او 0 نقطه ده، د 0 او 0 نقطې څخه د بل طرف د ګراف بل اړخ شي. که چیرې مثلا اف ته اس ته اف کې مات ورکو، یعنی په جسم په محراق قرار ولري نو تصویر به په لای تنه کې سي. او که چیرې په د محراق د فاصلې په نیمه کې جسم کښېږدو نو تصویر به هم د محراق د فاصلې په نیمه کې موقعیت ولري، یعنی که په 2 اف کې وي نو په 2 اف کې په دې ډول باندې چې ګراف یې داسې رسمیږي په دې ډول باندې. ګران محصلینو دا د هغه معادلې چې مثلا موږ تاسو په محادب الطرفین حدیثو کې معادله په لاس راوړله او همدارنګه تصویر او جسم ترمنځ مو اړیکه پیدا کړله. کولی شو چې په مکار الطرفین حدیثو کې هم د هغې معادلې په مرسته باندې دغه قیمتونه ورکړو او ګراف یې رسم کړو او د تصویر او جسم ترمنځ هغه اړیکې په نظر کې ونیسو یا پیدا کړو. خو یوازې په محراقي په مکار الطرفین حدیثو کې په معادله کې چې کوم معادله موږ تاسو وایو توپیر یې د محدب الطرفین حدیثو سره دا دی چې موږ تاسو په محدب الطرفین حدیثو کې وایو چې یو پر اس مثبت یو پر اس زبر دا مساوي کېږي د یو پر اف سره. په مکار الطرفین حدیثو کې دغه معادله د یوازې یو پر اس مثبت یو پر اس زبر دا مساوي کېږي د منفي یو پر اف سره، یعنی دغه یوه علامه توپیر کوي. نور ټولې هغه رابطې او اړیکې په دغه ډول باندې دي، یعنی ګراف هم په دغه ډول باندې ترسیمولی شو.